ایران د طالبانو سره بیا څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د ایران سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله وسلواله نښته شوې چې د ایران او د طالب چارواکو په وینا پای ته رسیدلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي دا پیښه د دوی د وسلوالو او د ایراني ځواکونو ترمنځ د ناسم پوهاوي له کبله شوې، خو وایي د مخنیوي لپاره به د دوی مشرانو خپلو وسلوالو ته لارښوونه کړې ده. نن ورځ د افغانستان د نیمروز ولایت کینګ ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمه کې د افغان او ایران پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په محلي سطحه کومه لانجه رامنځته شوې چې اوس وضعیت کابو شوی دی. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.